بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره انشاء ډے نمبر 6 دی، شپږمه ویډیو ده. دې کې به انشاءالله نیو کمانډس وایو. زه رالم ویډیو ته. دې ویډیو باندې ما ورته کلیک کو. په تېره ویډیو کې موږ پی آی پی کمانډ ویلی وو. دې کې به انشاءالله پری کټ، سپلیټ، ډیلیټ ان والیوم څلور کمانډس وایو. بلکې دغه ځای کې موږ سره یو بل کمانډ هم راځي چې هغه د ډیوریشن ویلی شي، چې ټول 15 کمانډس کیږي. اول موږ سره پری کټ دی. پری مطلب مخکې د مخکې نه، کټ مطلب کټ کول. لکه څرنګه چې تاسو ته آیکن نه ښکاري، قینچي آیکن یې ورکړی دی، نو زه کولی شم چې د دغه کمانډ په تھرو باندې خپله ویډیو کټ کړم. صحیح ده. خو په دې کې موږ سره درې خبرې به موجودې دي. زه پری کټ باندې کلیک کوم. دې کې موږ سره درې خبرې دي. یو ټریم دی، بل کټ دی، او بل هم سپلیټ دی. ټریم مطلب دا دی چې زه کولی شم د یوې ویډیو دغه ایریا چې کوم ما سټارټ ورته واخیستو او دا ایریا چې کوم ما اینډ ورته واخیستو، دغه ځای زه غواړم چې پرېږدم دغه نورې حصې چې کوم سټارټ او په اینډ کې دي دا دې ماته ختم شي. بس زه به سمپل اوکې باندې کلیک کوم. خو د اوکې نه مخکې موږ سره ته څو خبرې موجود دي چې دا به زه تاسو ته تشریح کوم. دغه موږ سره سټارټ پوینټ دی چې کومه زما ویډیو سټارټ ده. دا موږ سره اینډ پوینټ دی چې کومه زموږ ویډیو اینډ ده. زه ورته یم چې ما ته زما ویډیو د 2 منټو نه سټارټ واله تر 3 منټو پورې دا راته ټریم کا. صحیح ده. نو زه کولی شم زه به په دې باندې کلیک کوم او زه بلته 2 ورته والم او په دې کې به زه راشم، دا به ورته لاس ته راشم 59، دا به هم لاس ته راشم، دا به ورته 9 واخلم. صحیح شوه. دا به زه یس باندې کلیک کوم. نو موږ ته د 3 منټ نه سټارټ واخیستل شو. اینډ کې زه څه غواړم دې باندې مې کلیک کړ. زه ورته یم چې ما ته 3 منټو پورې دا راته راوله. صحیح ده. دا مې هم ورته اینډ کړ، دا مې هم ورته اینډ کړ، دا مې یس کړ. نو موږ ته دا 3 منټو پورې راله. دغه موږ سره هغه ټایم دی چې اوس فلحال په کوم ځای کې ولاړ یم. فار ایگزامپل دلته کلیک کوم، ما ته وایي چې ته 335.6 کې ولاړ یې. دلته کلیک کوم، دلته ما ته وایي چې 319.2 کې دلته ولاړ یې. صحیح شوه. بلته موږ سره درې خبرې موجود دي چې موږ سره پریویس فریم دی، بل سره نیکس فریم دی، بل هم را سره زوم سلیکشن دی. دغه دوه خبرې موږ سره کار نه کوي. صحیح شوه. ښه، یو خبر موږ نه پاتې شوله، ټوټل. دغه موږ سره ټوټل د دغه ټایم دی چې زموږ ویډیو به څومره منټه پاتې کېږي. پریویس فریم او نیکس فریم موږ سره کار نه کوي. کله چې زه په دغه ایج باندې کلیک کوم، دې خوا ایج باندې کلیک کوم فار ایگزامپل، یا دې خوا ایج باندې کلیک کوم، نو موږ سره اتومیټیکلي دغه کار سټارټ کړي. زه ورته یم چې دا موږ ته یو فریم مخکې یوسه، نو دې باندې به زه کلیک وکړم، دې خوا ته به ورته یوسي. یو فریم به دغه شان راته مخکې ځي. صحیح شوه. یو فریم. صحیح شوه. دې باندې زه کلیک کوم ته یو فریم راته خواته ځه، یو فریم راته خواته ځه، نو ما ته به اتومیټیکلي یو فریم خواته ځي. زه غواړم چې همدغه ایریا دې ما ته زوم شي. زوم سلیکشن باندې زه کلیک کوم چې زه دغه فریم وګورم. مثال په طور باندې دې ته باندې زه کلیک کوم. زه نیکس فریم زه ورته یم چې دغه ما ته لږ کټ کا. بس زه کولی شم چې دا د دې چې کوم مطلب دا ټریم ځای دی، نو زه غواړم چې دا لږ رانږدې کړم. بس زه به دغه شان دې باندې کلیک کوم تر څو دا به لږ مخکې راځي. او که دې باندې زه کلیک کوم، بیا دې ځای کې زه کولی شم چې دا د هغه ځای څخه لږ مخکې راولم. اوس که زه غواړم چې همدغه ایریا دې ماته پاتې شي، زه بلته په یس باندې کلیک کوم. خو که زه غواړم چې دا خپل حالت ته راته راشي، نو زه بلته بیک باندې کلیک کوم. اوس زه غواړم چې دا د ماته په همدغه حالت کې پاتې وي، بس دلته یس باندې کلیک کوم. نو ماته له دې څخه تقریبا 1 منټ ویډیو جوړه شوله. زه راځم بیا پری کټ باندې کلیک کوم. دې کې موږ سره دویم کمانډ کټ دی. خو که زه غواړم چې خپل حالت ته راولم، به زه به دې باندې کلیک کوم، ما ته به اتومیټیکلي دا ریسټور به زه ورته والم، ما ته اتومیټیکلي ما خپله مکمل ویډیو راته راغله. بل موږ سره ګوره په دې کې کټ موجود دی. کټ او ټریم دا د یو بل خلاف دي. صحیح ده. ټریم کې موږ همدغه ایریا چې موږ ورته ونیوله، دا ایریا موږ ورته راوستلی شوله. اوس په کټ کې زه کولی شم چې کومه ایریا چې ما ورته انتخاب کړه، هغه ایریا دې ما ته ورنه ډیلیټ شي. زه غواړم چې په دغه ځای کې لږ نوره ایریا هم ډیلیټ کړم، خو دې خوا ته چې کوم سټارټینګ پوینټ ته نږدې دی، زه به دې باندې کلیک کوم، دا ما ته اتومیټیکلي سټارټینګ پوینټ ته نږدې کېږي. یا په دې باندې کلیک کوم فار ایگزامپل نیکس فریم، نو دا ما ته اتومیټیکلي اینډ پوینټ ته نږدې کېږي. اوس که زه غواړم چې همدغه ایریا دې ما ته ډیلیټ شي، بس زه به دې یس باندې کلیک کوم، ما ته اتومیټیکلي له دې څخه هماغه ایریا ډیلیټ شوله. دلته هم زه بیک ورته وکلی شم چې دا دې ما ته خپل حالت ته راشي. بیا ور باندې کلیک کوم، فار ایگزامپل دا راته خپل حالت ته راغله. بیا زه پری کټ باندې کلیک کوم. په دې کې موږ سره بله خبره سپلیټ ده. په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ چې دغه سټارټینګ پوینټ هم ورته والی، اینډ پوینټ هم ورته والی. دغه تاسو سره موجوده ځای چې زه کوم ځای کې ولاړ یم، او دا موږ سره ټوټل ټایم دی چې څومره ویډیو به ستا پاتې کېږي.
زما به دومره ویډیو پاتې کېږي. بیا زه سپلیټ باندې کلیک کوم. سپلیټ موږ سره هلته هم موجود دی چې کله زه د دې څخه ووځم خو هلته هم موږ سره موجود دی. خو په دې ځای کې زه کولی شم چې دلته ملټي سپلیټ وکړم یا د خپلې خوښې ورته وکړم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته سپلیټ وکړه په 2 منټ او فار ایگزامپل 10 سیکنډز کې. صحیح شوه 2 منټ او 10 سیکنډ کې. بس دا مې ورته یس کلیک کړو. ما ته اتومیټیکلی 2 سیکنډ او 2 منټ ان 10 سیکنډ کې راته ودرېده. صحیح شوه. خو که زه دې خواته کلیک وکړم نو ما ته به هغه ایریا سپلیټ شوي نه وي ځکه چې ما په سپلیټ باندې کلیک کړی نه دی. زه به اوس دوباره راشم. زه به دا ورته 210 ورته انتخاب کړم. زه بلته راشم یس باندې به کلیک کړم. څرنګه چې ما په یس باندې کلیک کړ زه بلته ملټي سپلیټ باندې کلیک کړم نو ما ته اتومیټیکلی په دغه ځای کې یو سپلیټ ولګېده. بل زه غواړم فار ایگزامپل دغه ځای کې سپلیټ ولګوم دغه ځای کې سپلیټ ولګوم. نو که تاسو څخه فار ایگزامپل دغه ایریا غلطیږي تاسو سمپل راځئ په دې باندې کلیک کوئ او دغه ځای کې منټ ورته انتخابوئ. تاسو ته به اتومیټیکلی هماغه ځای انتخابېږي او تاسو ملټي سپلیټ باندې کلیک کوئ تاسو ته به اتومیټیکلی په هغه ځای کې سپلیټ لګېږي. بس زه یس باندې کلیک کوم ما ته اتومیټیکلی په دې ځای کې سپلیټ ولګېده. اوس که زه فار ایگزامپل د ویډیو باندې دغه شان کلیک وکړم هولډ یې ونیسم نو ما ته اتومیټیکلی له یوې ویډیو څخه 3 ویډیوز جوړې شولې. یو دې ځای کې سپلیټ ولګېده بل دې ځای کې سپلیټ ولګېده. سپلیټ تاسو ته دغه ویډیو جدا کوي. صحیح ده. اوس زه غواړم فار ایگزامپل دغه ځای کې زه سپلیټ ولګوم. ما دغه ویډیو وکتله زه وایم چې په دغه ځای کې سپلیټ وکړم نو زه به راشم اتومیټیکلی سپلیټ باندې به ورته کلیک کوم. په دغه ځای کې موږ سره سپلیټ هم موجود دی. دغه ځای کې راځم فار ایگزامپل سپلیټ باندې کلیک کوم ما ته اتومیټیکلی هغه ایریا سپلیټ کېږي دغه ویډیو راته سپلیټ کېږي. زه غواړم چې دغه ایریا ډیلیټ کړم دې باندې به زه ودرېږم زه به ډیلیټ باندې کلیک کوم ما ته به اتومیټیکلی هغه ډیلیټ شي دې باندې کلیک کوم ډیلیټ دا راته هم ډیلیټ شوله. بل موږ سره ګوره والیم موجود دی. والیم خو تاسو هم ورباندې پوهېږئ په دې باندې فی الحال اوس ساوند نشته دی ځکه چې ما د دغې ویډیو په سټارټ کې چې کوم دی دا میوټ کړی دی. صحیح شوه. که زه غواړم انمیوټ یې کړم نو زه په دې باندې کلیک کوم ما ته به اتومیټیکلی دا انمیوټ شي. زه اوس دې باندې کلیک کوم دا ټول موږ سره میوټ دي. زه په دې باندې کلیک کوم دلته راځم والیوم باندې کلیک کوم موږ سره دا ګوره اوس څه شی دی دا موږ سره میوټ دی. زه په دې باندې کلیک کوم ما ته اتومیټیکلی دا 100 شو. دې باندې کلیک کوم فار ایگزامپل دا هم را سره 100 شو دا هم را سره 100 شو. زه ته فار ایگزامپل دغه دا دې ما سره فار ایگزامپل سلو ورته وایي یا فار ایگزامپل ایزي راته وایي. صحیح شو. څومره چې ستاسو خوښېږي بس تاسو ورباندې کلیک کوئ چې ضرورت تاسو دا ورته زیاتوئ یا کموئ. صحیح ده. دې باندې زه کلیک کوم دا هم میوټ کوم دا هم میوټ کوم. ډینوز خو تاسو مخکې هم ویل ضرورت چې فار ایگزامپل په دغه کلیپ کې چې کوم شور دی هغه دې ماته ورنه ختم شي. کوم کلیپ څخه چې کوم انتخاب شوی دی لایک دا مو ته انتخاب دی که دې باندې کلیک کوم دا انتخاب دی که دې باندې کلیک کوم دا ورته انتخاب دی. ډینوز باندې زه کلیک کوم دغه ماته ډینویز کېږي له دغه څخه راته شور ورې کېږي. ایکسټراکټ مطلب دا دی زه ورته چې په دغه ځای کې په دغه کلیپ کې چې کوم یو ساوند دی هغه ماته ایکسټراکټ کړه. بس زه به دې باندې کلیک کوم دا به ماته ایکسټراکټ زه کولی شم چې په دې کې مختلف قسمه تغییرات وکړم. فار ایگزامپل لږې کړم یا زیات کړم یا فار ایگزامپل دا ورته سپلیټ کړم یا فار ایگزامپل په دې باندې مختلف افیکټ دغه ځای کې زه اپلای کړم. صحیح شوه. دغه ځای کې وایس افیکټ ډینویز کړم وغیره زه چې کوم مخکې ویلي دي هغه زه په دې کې ټول 1 by 1 کولی شم. د کوم ځای نه ما دا وکړو دلته رالم والیم ته او په والیم کې ما ایکسټراکټ ورته واخیستی شوه لکه دې باندې مې کلیک والیم ته زه رالم ایکسټراکټ اډیو مې ورته واخیسته نو ما ته اتومیټیکلی ته ایکسټراکټ شو. په دې ځای کې موږ سره ګوره دوه خبرې دي. یو دا دی چې دا موږ سره اتومیټیکلی د یو باندې اپلای کېږي او که دې باندې مې کلیک کړو په ټولو باندې دغه ټول سیټینګونه اپلای کېږي. ها بل زه راځم ما تاسو ته مخکې ویلي چې دغه ځای کې موږ سره یو بل کمنټ پیدا کېږي د پریکټ پر ځای باندې. فار ایگزامپل زه دلته کلیک وکړم دلته راشم په دې پلس باندې کلیک وکړم او په دې کې زه دا بلینک ورته والم نو تاسو وګورئ موږ سره هغه پریکټ ورک شو د هغه په ځای موږ سره ډیوریشن راغلی. زه فار ایگزامپل دغه ویډیو ته راشم ته موږ سره پریکټ راځي او فار ایگزامپل د بلینک ته راشم ته موږ سره ډیوریشن راځي. خو بای ډیفالت چې زه کله یو بلینک ځای راولم هغه موږ سره 3 سیکنډز موجود دي. زه غواړم چې دغه د ماته زیات شي زه به ډیوریشن باندې کلیک کوم. زه کولی شم چې دا بای ډیفالت تر 10 سیکنډز پورې دا زه زیات کوم خو زه ورته یم چې نه دا دې ماته 1 منټ پورې راشي. زه به دلته راشم په دې پنسل نشان باندې به زه کلیک کوم او په دغه ځای کې به زه ورته یو عدد ورکړم خو دا په سیکنډز کې دی. که زه غواړم چې مطلب دغه بلینک ځای دې ماته 1 منټ راشي نو زه به ورته 60 سیکنډ به ورته ولیکم. صحیح ده. بس زه به دا اوکې باندې کلیک کوم ما ته اتومیټیکلی دا 60 سیکنډ راته راغی چې 1 منټ کېږي دا مې اوکې کلیک کړو نو موږ ته اتومیټیکلی دغه بلینک ایریا چې کومه ده دا موږ ته تر 1 منټه پورې راغله. نو دا موږ سره د انشاټ شپږمه ویډیو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست.